والله جعل طالبانو دنیا کې اول پیلوټ او اوله طیاره چې جوړه کړې حضرت سلیمان علیه السلام دا خبر طالبانو کړې ولا بیا ملحدینو ویلې چې دا څه غلطه خبر کړي او د موږ مليان هم دې ډول ته ګډېدل د سلیمان علیه السلام طالبانو چې دا تخت دا مخامخ غار څه د طالبانو دا د سلطان صاحب غر چې لوګر دي دې ته سلطان صاحب ځکه وایي طالبانو دا د سلیمان علیه السلام غره راتګ دلته سوی طالبان علامه ابن بطوطه د نن 900 کاله مخکې چې کابل ته راغلی د کابل بحث کوي ای کابل دا حدود دي وی بیا یو ځای ده جبل سلیمان ورته وایي طالبان دا جبل سلیمان د سپینه واوره څه پې پرته ده دا طالبانو دومره لوړ غار ده چې له دې غره نه څوک هم کته معلومیږي ان والد رحمه الله به ویلي شیخ عبدالقدوس جان رحمه الله ویلي چې دې نه عین طالبانو د دې غره نه د پاکستان عاصمه او پایتخت اسلام آباد هم ښکارېږي چې دا ګردونه نه کله طالبانو تفسیرونو کې راځي او ورځ وی حضرت سلیمان علیه السلام کابل ته راغلی وی بیا اراده وه چې هند ته لاړ شي له کابل نه دلته دا کابل د طالبانو که نه دا اراده وله چې چیرته لاړ شي هند ته لاړ شي وی بیا هند ډېر تیاره ورته ښکاره سو بیا بلخ ته لاړو دا میدان ویو د سلیمان علیه السلام نو خو لیونۍ تیاره نه وه طالبانو دغسې الوتله ځان ته ماشینونو ترتیب درلوده الله وی موږ باد ورته مسخر کړی نو چې باد دې مسخر کړی دا تیاره دغسې الوتله طالبانو کې یو منظم ترتیب یې درلود یو منظم ترتیب چا الوزوله اول طيار في العالم سليمان على النبي صلى الله عليه وسلم یو د الله نبي و طالبانو مخکې درته ویلي بهداه مقتدی او بیا طالبانو له هغه نه وروسته د دنیا په تاریخ کې اول طیران چې چا کړی فرناس په نامه باندې یو مسلمان تیر سوی فرناس اندلوسی دا طالبانو اولینی طیران د موږ په امت کې چې سوی طالبانو د سړي کړی د اندلس مسلمانو طالبانو فرناس ابن چشی ورته وایي نو د طالبانو اولینی طیران کړي الوتلی یو طالبانو داسې تیاری جوړه کړې چې ځان والوزوي بیا ډېر مزل کړي طالبانو خو دغه هغې ناکامه سوی ول بیا د ملا تیر مات سوی بیا له هغه نه مړ سوی د موږ مسلمانانو چې شی کړي دي موږ نه هغه حماس هم ډېر ښه دي طالبانو که نه کله چې د طوفان الاقصی اولیني عملیات شروع کړل داسې تیارې جوړه کړې ویلې چې دوه نفره درې نفره پکې ناست ول دوی یو دم د دوی په مرکزونو استشهادیان ورکته کړل ومولیدل هغه ویډیوګانې دومره وړه غزه ده طالبانو پرون جنګ کې چې ماته خوړلې د امریکې د کانګرس یو غړي ویلي ول چې یوازینۍ لاره د غزې دپاره دا ده چې لکه د یوریشیما غوندې اټوم په استعمال کوي دا نه ماتیږي بس ته بچی ماته همدومره که نه ماته د زتینو ماته څه رقم ته وي دا تر څو نه سړي کېږي چې اټوم پې وانه چوئ نو زړه مې ډېر درد وکړه طالبانو چې دا خبر مې کته میل کاش کې اسلامي امت سره نن اټوم موجود وای کاش کې علماو د خپل ملتونو د نن نه 200 کاله مخکې سمه رهبري کړې وای نن به موږ هم د اټوم چښتنان ولو نن به موږ هم طالبانو تل ابیب داسې د خاورو سره خاورې کړی لکه څوک چې د خاورو سره خاورې ده غزه ملا دیستي درته وی توکل کوو موږ بیا غلی دلته ناست غلی ناست میراب کې چې ټول 100 کاله جهاد تیر سی بیا د توکل کې دی بیخي راوم نوځي دا طالبانو د امت په خیر باندې نه ده په رب العالمین قسم طالبانو چې اسلامي امت نن دغه شی درلودلی چې اسرائیل لري چې غزه د خاورو سره خاورې کړو دا اسلامي چا پلار هم ولا کبریک پینیوالی وی طالبان دوی خو لا اوس هم لږ بمبار کې ولا چرګې خو مرته ویستې وای والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين كان الذي وړیو د ټولو نه مو اسباب اساس ورته جوړ کړي دي اسباب دي ټوکریګانې دي طالبانو لیمڅیان دي که نه نومونه پرېږدئ عزت یې څومره ډېر دي والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا ګرځولي مو دي تاسې ته په غرونو کې غارونه وجعل لكم سرابیل
تاسې ته مو ګرځولي دي کمیسونه کالي چې ساتي مو له ګرمي نه وسرابیل تقیکم بأسکم داسې کالي مو هم درته تیار کړي چې د جنگ په وخت کې واغوندئ مرمۍ در باندې تاثیر نه کوي. اوس طالبانو مجاهدینو ته چې هغه ور واغوندي وي نه ولې رسول الله سلام د احد په جهاد کې 2 زغرې نه وي اغوستي ته له هغه نه ډېر متوکل یې. توکل نه ده اصل کې بهمته سوی علم ته دې زړه نه کیږي تیار خور سوی دا خوند درکړي چې وسله له بل نه واخلي دا او دلته بعضې داسې علما په جامعې کې لرو چې کیدی سي په فکر بل څوک کار کوي نو هغوی مقصد دا ده چې دا ملت ویده وي همداسې هر وخت ویده چې هر کافر غواړي چې په دا سر سر وخیزیږي چې کافرانو زړونه کله درد ونیسي زړونه په اسلامي امت خالي کړي بس دې ته کوي نه طالبانو. رب العالمین قسم طالبانو په دغه نظام رومینین نه نیولې تر ویزرانو پورې داسې پې باندې فرض ده چې د امت دپاره هغه علوم را ژوندي کړي چې د دې امت ورته ضرورت ته صنایع داسې پې باندې فرض ده لکه مونځ پې فرض ده کوي به یې خامخا به یې کوي. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيد ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. استعتاب دیتا وی طالبانو دوی نه به طلب دی نه کیږي چې تاسې دنیا ته لاړ سئ بیرته او ښه اعمال وکئ بیرته راسئ. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلسل وألقوا روابچی دوی په دې ورځ باندې الله ته غاړه کېښودل تسلیم بسي وضل ورک بسي له دوی نه هغه چې دوی تړل الله سره شریکان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليه من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. طالبانو دی آیات کې لیکلي چې قرآن کې ټول علوم سته. حتی طالبانو د ابن عربي نه نقل کړی ده. ابن عربي وی طالبانو روح المانی وی زه د ابن عربي په دې کتاب باندې هغه سمو یو جدول می پیدا کړ. جدول کې وی یو جدول کې لیکلی چې دی کې د حشر ټولې واقعې سته مال قرآن نه مستنبطي کړي. د حشر کې څه ده کنه چې انسانان به الله ته راټولیږي. ابن عربي یو جدول جوړ کړی وای. د ابن عربي دی جدول می وای چې وکړه روح المانی وی د جدول کې ویلی ول چې حشر کې به دا پیښې کیږي. هغه ټولې پیښې طالبانو له قرآن نه مستنبطې کړي. بل جدول و هغې کې لیکلي ول جدول حرفي و هغې کې ویلي چې هغه جنت کې به چې څوم حوادث رامنځته کیږي هغه څوک به داسې ځي هغه به ورته داسې راتاو سه بیا به ورته داسې لاړ سه نو دا ټولې به دلته پکې وي. مې قرآن نه مستنبطې کړي دي. وی بل جدول د اور خلک پکې و. طالبانو ابن عربي یوه معما تېره سوې بیخي نادره معما. اوس خو طالبانو چې نوم یادیم دغه زاغان دستي وي دا کوپر ده. بیخي ډېره نادره معما تېره سوي. اسلامي امت بس په دغه د بیچارګي خوله پټه کړې چې مرتد ده بس نورې کتابونه پریښي طالبانو. یو وخت کې پادشاهان هم د ده په کتابونو باندې بندیز لګولی. روح المانی خپله وایي طالبانو د ابن عربي د موږ په زمانه کې وایي په کتابونو بندیز لګولی څوک به یې نه ګوري. بیخي نادره معما تېره سوي طالبانو چې دا خو د سړي عمر ډېر وایي.